پاچا او شمایله درېمه برخه. کله چې د رخ له تان څخه د نجلۍ یخ جسد پر ځمکه ولوېد، دوکان داسې چوپ شو لکه سا چې ترې وتلي وي. خلکو لاسونه پر خولو کې ایښودل، سترګې یې له حیرانۍ غټې شوې او هر سړي د بل مخ ته کتل. د وینو بوی د چوپتیا دروندوالی او د حقیقت ناڅاپي ښکاره کېدل د هر چا زړونه ولړزول. خو له اصلي کیسې یوازې یو کس خبر و چې هغه خالد و. له هماغه ورځې وروسته واده مات شو، میلمانه خپاره شول او دواړه پاچاهان د شرم او غم په بار ستانه شول. په لاره کې خالد خپل پلار ته ورو وویل، زر ځله مې درته ویلي و چې واده نه کوم، خو تا زما خبره وانه اورېده. اوس د دې رسوایي بار ته اوږه ورکړه. وطن ته چې ورسېدل 2 کاله وروسته بیا هم د پاچا زړه ونه درېد. غوښتل یې خالد ته بیا واده وکړي، خو خالد نه منله او نه قانع کېده. خلکو پټې خبرې شروع کړې. چا ویل کېدای شي خالد نارینتوب له لاسه ورکړی وي، چا ویل زړه یې مات شوی دی، خو حقیقت یوازې خالد ته معلوم و. یو ځل بیا خالد په سفر تللی و او پلار یې بیا په پټه کوژده ورته وکړه. کله چې راستون شو، خلکو ورته مسکا وکړه او مبارکۍ یې ورکړې. خالد ودرېد. د څه شي مبارکي؟ ویل یې د ایران د پاچا لور مو درته کړې ده. د خالد زړه لکه تیږه دروند شو، خو کوژده یې شوې وه، ماتول یې اسانه نه و. ده وویل، زه بیا سفر ته ځم، چې راشم بیا به د واده خبره کوو. خالد د خپلې پاچاهۍ له سمسارۍ دوکان نه د سرو زرو غاړه، ګوتمۍ او قیمتي ګاڼې په یو صندوق کې واچولې. له ټولو پټ او یوازې د ایران پر لور وخوځېد. ایران ته چې ورسېد، هغه کوڅې ته داخل شو چې د پاچاهانو او وزیرانو ماڼۍ پکې ولاړې وې. لا یې ساه نه وه پخه کړې چې اوازه خوره شوه. یو بنجاره راغلی داسې سامان لري چې له ښایسته سترګې ړندې کوي. د وزیرانو لوڼې لکه مرغان پر ګاڼو راټولې شوې، غاړې یې ازمویلې، ګوتمۍ یې اغوستې، پیسې یې ورکولې. خو دوی نه پوهېدل چې دا بنجاري د یو باچا زوی دی او زړه کې بل نیت لري. ورو ورو خبره د ایران د پاچا تر ماڼۍ ورسېده. ویل یې یوه غاړکۍ ده چې ځلا یې تر 3 کلیو پورې رسېږي. د ایران باچا لور نوکره راولېږله. نوکر یې وویل، غاړکۍ راکړه. خالد مسک شو او ورته ویل، دا عادي غاړکۍ نه ده، هر څوک چې یې اخلي باید زه یې پخپله ووینم. 1 نه 2 نه 10 12 نوکرې راغلې، خو خالد پر خپله خبره ولاړ و. بالاخره د باچا لور مجبوره شو په حجاب کې ورو ورو د خلکو له سترګو پټه راووته. د سرو زرو سکه یې مخې ته کېښوده. غاړکۍ ویل، غاړکۍ راکه. خالد ورته وکتل او ویل، دا عادي غاړکۍ نه ده، په هغه چا یې پلورم چې مخ یې وګورم. که د غاړکۍ لایقه وه پرې پلورم یې، که نه وه نه یې پلورم، باید ستا مخ ووینم. د بخیلۍ اور د نجلۍ په زړه کې بل شو. زړه کې یې وویل، که زه یې وانخلم د وزیر لور به یې واخلي. ورو ورو یې نقاب پورته کړ. خو خالد لا هم وویل، نه یوازې مخ بسنه نه کوي، د دې غاړکۍ بیه یوه خوله ده، هر څوک یې چې اخلي باید خوله راکړي. نجلۍ وډاره شوه، شرمېدله، خو د غاړکۍ ځلا یې سترګې ړندې کړې وې. شاوخوا یې وکتل، څوک نه و. ورو یې سر ورنږدې کړ او خوله یې ورکړه. خالد غاړکۍ ورکړه. په همغه شپه لکه سیوری بیرته د خپلې پاچاهۍ پر لور وخوځېد. وطن ته چې ورسېد، سمدستي د پلار حضور ته ورغی. ویل، 3 ورځې وروسته واده غواړم. که تر 3 ورځو وځنډېده، بیا پوه شه چې دا واده زه نه غواړم، بیا یې ځان ته وکړه. د خالد پلار د ایران پاچا ته پیغام ولېږه، 3 ورځې وروسته درځو، د واده تیاری ونیسه. د واده شور ماشور پیل شو. قافله د ناوې راوستلو لپاره د ایران پر لور وخوځېده. د ایران باچا د ښار ټولو دکاندارانو ته اعلان وکړ، 3 ورځې به څوک په کور کې ډوډۍ نه خوري، هر څه د پاچا په ماڼۍ کې چمتو دي. قافله ورسېدله، شاهي دسترخوانه یې ډوډۍ وخوړه، درناوی وشو. بیا د خپل وطن پر لور روان شول. باچا د خپلې انګور لپاره 100 جوړې کالي برابر کړي وو. د واده په لومړۍ شپه ناوې د المارۍ دروازې پرانېستلې. یوه جوړه یې پکې راښکته کړه. غاړکۍ به یې ورسره وتړله، خو زړه به یې نه پرې سړېده. بیا به یې کالي بدل کړل. وروسته له ډېرو هڅو یوه ځانګړې جوړه یې خوښه شوه. غاړکۍ یې په غاړه کړه، زړه یې پرې ډاډه شو. کوټه یې برابره کړه، شمعې بلې شوې. د زوم د راتګ انتظار یې پیل کړ. خالد کوټې ته ننوت. په درناوي یې سلام واچوه، خو لا د ناوې تخت ته نه ورسېدلی چې سترګې یې پر غاړکۍ ولګېدې. ودرېده. ویل، دا غاړکۍ دې له کومه کړې ده؟ ناوې چوپه شوه. کوټه له راز او خاموشۍ ډکه شوه. نور به په بله برخه کې واورو. که دا کیسه مو خوښیږي نو لایک او کمنټ او د چینل سبسکرایب مه هېروئ.